د امیر سالار صاحب دا نظم دی هغه ترسرو تړالی چې کوم په بازارونو کې ګرځي او پرده نه کوي. امیر سالار صاحب وایي چې د خدای د پاره دا نخرې مه کوئ، د غیر مذهبو شان جامې مه کوئ. د خدای د پاره دا نخرې مه کوئ، د غیر مذهبو شان جامې مه کوئ. د عایشې غوندې حیا پکار ده، د مغربي لباس پناه پکار ده. په بازارونه ګرځېده پرېږدوئ، د سوداګانو اغسته پرېږدوئ. نن سبا څومره زنانه ګرځي په بازارونو کې توبه ګرځي. نن سبا څومره زنانه ګرځي په بازارونو کې توبه ګرځي. آخري وخت دوی پرده نه کوي، پړونې اچوي، برقه نه کوي. مړه په مونږ کې خو غیرت ختم شو، عزت خو سر وخوړ، عزت ختم شو. ځکه پیشن د پیرنګیانو کوي، زنانه رسم د هندوانو کوي. ځکه پیشن د پیرنګیانو کوي، زنانه رسم د هندوانو کوي. ټیلر ته وایي نستونې هاپ وکه، لمنې لنډې وکه ناپ وکه. دلته یې تنګې دلته داسې وکه، خواري پې وکه خو بس خاصې وکه. لمنې لنډې وکه ناپ وکه، دلته یې تنګې دلته داسې وکه. خواري پې وکه خو بس خاصې وکه. د الله ویرېږه اوږدې جوړې که، د مسلمانۍ سمې جامې جوړې که. ځکه چې تم د چا عزت یې خورې، ځکه چې تم د چا غیرت یې خورې. د رب د پاره نو مه ځان شرموه، مرور او پلار او خاندان شرموه. د بازارونو ګرځېده پرېږدوه، دلته او هلته تله راتله پرېږدوه. د بازارونو ګرځېده پرېږدوه، دلته او هلته تله راتله پرېږدوه. دا لپټه د مرینې لرې که، هم د کمیس نه ستارې لرې که. د حیا ډکه پیمانه جوړه شه، نقش او قدم کې عایشه جوړه شه. د حیا ډکه پیمانه جوړه شه، نقش او قدم کې عایشه جوړه شه. چې په ژوندون کې د رڼا پیدا شي، شکل صورت کې د ښکلا پیدا شي. نوې په تندر که زړې اچوه، خو د اسلام په څنګ جامې اچوه. نوې په تندر که زړې اچوه، خو د اسلام په څنګ جامې اچوه. ته پښتنی پښتنه اوسېږه، کامل ایمان ساته درنه اوسېږه. بس که دا خوښ عادتونه پرېږده، د خیر مذهبو لباسونه پرېږده. بس کا دا خوش عادتونه پرېږده، د خیر مذهبو لباسونه پرېږده. بس خپل الله ته په سجده پرېوځه، په صدق وباسه توبه پرېوځه. د پلار نیکه د پټکي خیال وساته، د رور عزت دې ښه سنبال وساته. د پلار نیکه د پټکي خیال وساته، د رور عزت دې ښه سنبال وساته. د مرینې د لپټو توبه که، د غیر مذهبو د جامو توبه که. د خپل څادر سره د خپې سمې که، بدبختي پرېږده و جامې سمې که. د خپل څادر سره د خپې سمې که، بدبختي پرېږده و جامې سمې که. شپه ورځ په ذکر د الله شروع شه، هم پې سحر هم پې بېګا شروع شه. څه چې د خوښ وي د الله وغواړه، اول په سر کې ترې حیا وغواړه. څه چې د خوښ وي د الله وغواړه، اول په سر کې ترې حیا وغواړه. د نن نه پسې عجیبه شروع کړه، لور د نبي غوندې پرده شروع کړه. هم خپل اولاد ته په هاشمه خایا، ورته بې خونده زندګي مه خایا. په کور کې امن او ښکلا راوله، په ماشومانو کې حیا راوله. چې سبا دوی په سردرو نه ګرځي، د بازارونو په کوڅو نه ګرځي. امیر سالار دغه دعا غواړمه، خپلو ترسرو له حیا غواړمه، خپلو ترسرو له حیا غواړمه.